الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم حاضرینو، جلسه نږدې ده. غواړم چې د جلسې په باره کې ستاسو سره معلومات شریکم. زه مفتي احمد الله د شیخ مفتي اعظم عبدالرؤوف علي اطمینان صاحب زوی او د هغه د نشریاتو او دغه رقم د مدرسې خاتم یا ناظم. باید زه د شیخ صاحب د درس په باره کې ستاسو سره څه خبرې شریکول غواړم. هغه دا چې شیخ صاحب تقریبا د 10 کلو راهیسې تدریس کوي، درس کوي، او تر 15 د زیاتو کلو څخه دورة الحدیث درسوي، او تقریبا تر 15 کلو پورې 14-15 کلونه راهیسې تخصص فی الفقه هم تدریسوي. په تخصص فی الفقه کې اصول الافتاء، دور مختار او هم تر 10 کاله پورې سراجي هم تدریسوي. او د شاګردانو د مطالعې لپاره خو کتب معلوم نه دي چې هر څومره زیات وي هغه به انشاءالله تر ډېره حده خلکو ته معلومي چې زموږ شاګردان داسې کتاب پرېږدي نه چې کتلې نه وي، مسله یې جنرا ایستلې نه وي، یا په حواله کې د مسلې شریک کړي نه وي. نو اول خو مې دا خبره ضروري ګڼم. ځینې ملګري زموږ څخه دا پوښتنه کوي چې امارت چې کوم د تخصص سندونه ارزیابي کوي، نو د هغو لپاره دا شرط دي، څو شرایط دي. یو خو به مقاله یا په اصطلاح ناول د متخصص لیکلی وي، هغه به لري، او درس نظامي د درس مدت به 2 کلنه وي. نو اوس زموږ ملګري، زموږ د شیخ صاحب شاګردان زموږ څخه دا پوښتنې کوي چې نو زموږ تخصص د سند ارزیابي به څنګه سي. نو اول خو زه دغه ملګرو ته د دغه ملګرو جواب وایم. هغه دا چې ما مخکې اوس ذکر وکړي چې شیخ صاحب تقریبا د 15 کلو راهیسې تخصص فی الفقه تدریسوي. نو تاسو ته به هم معلومه وي چې 10 کاله مخکې یا نږدې 15 کاله مخکې د چا دا فکر هم نو چې خدای به امارت اسلامي په افغانستان کې راولي. نو دا خو د خدای رحمت چې کوم باندې وشو. نو د شیخ صاحب د سره زه د دا اوسه پورې د سبقه وخت مدت د تخصص چې دی هغه 1 کال دی. نو زه د دا ملګرو ته وایم چې امارت نږدې 3 کاله کېږي چې راغلی دی. نو شیخ صاحب تقریبا 15 کاله کېږي چې تخصص درسوي. نو تاسې په دې هکله زموږ څخه پوښتنه مه کوئ، راتلونکي ته به ګورو. تر اوسه پورې موږ هم دا درک نه راکوي. نو په راتلونکي کې به چې یو وار د تخصص د سندو ارزیابي شروع شوله، بله به موږ هم یو طریقه وګورو. دوهم چې کوم د دوی په درس نظامي کې شرط دی، هغه مقاله او ناول به دغه شاګرد لیکلي. نو مقاله او ناول دا خو زموږ مفتیان د درس نظامي مفتیان چې دي په کال کې دننه غټې رسالې لیکي، لکه د مثال په تور د قرات رساله سوله، او داسې د لمانځه په باره کې رساله سوله چې په دې رساله کې د لمانځه متعلق ټول احکام او مسایل راجمع کېږي. نو چې هغه رساله بعضې وخت تر 200 صفحې، بعضې وخت تر 300 صفحې دومره غټې. نو په دې کې داسې څوک نشته چې مقاله یعنې رساله یې نه وي لیکلې. یعنې انشاءالله دا شرط هغه زموږ د وخت څخه پر ځای دي. دوهمه دا خبره چې د تیر کاله څخه د شیخ صاحب د درس نظامي د تخصص فی الفقه مدت هغه تقریبا پوره کال دی، سنه کامله ده. یعنی د براده څخه شیخ صاحب تخصص فی الفقه شروع کړی ده او همدا اوس په برات کې جلسه کوي. نو تقریبا 12 میاشتې د شیخ صاحب د تخصص د درس نظامي سو. یعنی که وګورو د کوم په حکومتي لیول چې ماستري کېږي، ډاکټرا اخیستل کېږي، د هغو درس نظامي تقریبا 14 میاشتې دی، او زموږ د تخصص فی الفقه درس نظامي وخت د درس نظامي هغه 12 میاشتې دی. یعنی دومره توفیر یې نشته.
بل مې د سږ کلني درس او تدریس په باره کې څه معلومات درسره شریکول غوښتل. سږ کال یعنې د شروع څخه شیخ صاحب په برات کې تخصص فی الفقه شروع کړي، نو تقریبا 12 تر 1400 پورې د تخصص فی الفقه شاګردانو د شیخ صاحب د برات څخه شروع، بیا پروژه کې د ترجمې د مصروفیت په خاطر د قرآن شریف د تفسیر په خاطر دغه صرف روژه شیخ صاحب درس پرېښوی او طالبان یې په مسلو بوخت کړل، په رسالو باندې بوخت کړل. بیا وروسته د کوچني اختره د تخصص فی الفقه درسونه برته شروع شول او شیخ صاحب تقریبا دورة الحدیث او 4 هدایه‌ګانې چې دوی د وړې دورې دي او دوی د وړې دورې ښته دي او مشکات اول دا ټول واخیستل، دا ټول یې درسول. نو سږ کال زموږ فاضلان تقریبا 190 کسان ما خپله فورمې ډکې کړې وې چې دا زموږ په هلمند کې وه، او پاته سو په کوم د وړې دورې هم زیات شاګردان وو، خو چونکې هغه موږ ثبت کړي نه وه پوره اندازه نه راکوي. او دوی هدایه‌ګانې د مازدیګر په وخت کې شیخ صاحب درسولي چې د هغو شاګردان او ملګرو ته به یاد وي چې هغه تقریبا 600 700 او لا زیاتېدل، ځکه ځینې ملګري خبر نه وه، ورځ تر بلې زیاتېدل. وروسته د لوی اختره نو دغه اوازه سوله چې شیخ صاحب زموږ شیخ صاحب د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د طرف نه غوښتل کېږي نو موږ لږ سبقان وځنډول تر هغه رخصتي، نو لږ زیات وځنډول شیخ صاحب په دې چې دا وضعیت سم نه معلوم. نو بالاخره د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په امر شیخ صاحب په کابل کې په وظیفه او په دنده وګمارل شو. نو د شیخ صاحب هغه فاضلان چې تقریبا 190 کسان وو هغه پاته سول، خو چونکې شیخ صاحب بې له سبقه بې له درسه ګزاره نه سو کولی او هغو شاګردانو کې هم ځینو ملګرو غوښتل چې د شیخ صاحب خاص د شیخ صاحب سره دورة الحدیث پوره کې مکمله کې درس یې کړي. نو تقریبا 10 کسه فاضلان د دې زموږ سره په کابل کې ګزاره کوله، تقریبا 2 جمعې مخکې رخصت شو. نو او پاته شو که مفتیان چې وه. یوه خبره په هلمند کې موږ دارالافتا شیخ صاحب شخصي دارالافتا درلوده چې هغه به د عوامو مسایل پکښې حلېدلې، انشاءالله په هغه نامه ډېرې مسایل موږ نشر کړي دي. اوس هم بعضې عامه مسله په هغه نامه نشروو، ځکه هغه اطمینانیه دارالافتا چې ده زموږ د شیخ صاحب نامه ته منسوبه ده، نو ځکه هره مسله به انشاءالله نوې مسله به په هغه نامه موږ نشروو. خو مطلب مې دا و چې په هغه دارالافتا کې تقریبا 15 کسه تر 6 کسو پورې زموږ مفتیان وو چې هغو به د عوامو مسلې حل کولې او شیخ صاحب بیا تقریض باندې کوي او بیا به هغه عوامو ته نشرېدلې پر میډیا باندې پر رسنیو باندې. نو بلا شیخ صاحب کابل ته راغی، هغه مفتیان چونکې تقریبا 4 میاشتې د هغو درس روان په مابینځ کې قطع شو او پاته شو. نو موږ نه غوښتل چې هغه درس پر دا مابین باندې پاته شي، نو ځکه شیخ صاحب ځینې د دارالافتا غړي تکړه مفتیان پر هغو مفتیانو باندې نګرانان کړل او په میاشت کې د وضعیت کتلو لپاره، د سبق ورته ویلو لپاره، د یو خاص سبق ویلو لپاره هلته هلمند ته هم ورتلی. نو دا کال تقریبا مفتیانو سبقان په داسې ډول وویل چې زموږ هغه د شخصي دارالافتا مفتیان چې په هغو کې خاص کر چې د کردو مفتیانو نګرانو، د ډېرو مفتیانو نګرانو، د مفتي هدایت الله سهیل په نامه هغو چې دا خدمت یې ترسره کوي، او په کندهار کې هم شیخ صاحب مفتیان درلودله، د هغو پر سر نګران د مفتي محمد سلیم صاحب په نامه دی، د هغو نګراني او سرپرستي هغه کوي. نو بالاخره د سږ کال مفتیان نو بالاخره د شیخ صاحب د مفتیانو سږ کلنی درس په ډېر ښه ترتیب باندې
پای ته ورسېدی. اوس به د جلسې لږ معلومات سره شریک کړم. تقریبا سږ کال زموږ سره 575 کسان مفتیان او 30 کسه فاضلان چې مخکې ذکر وشو چې په څه وجه دومره کم دي، خو خیر 575 کسه د تخصص فی الفقه فارغان سږ کال موږ لرو او 30 کسه فاضلان لرو د دورة الحدیث فارغان، او همدارنګه 63 مفتیان په کندهار کې فارغان لرو. 63 مفتیان په کندهار کې فارغان لرو. شیخ صاحب سږ کال انشاءالله 2 ځایه جلسه کوي. یو ځایونه تر اوسه پورې نه دي تعین شوي، هغه به په لږ وخت کې ستاسو سره شریک کړو انشاءالله که ژوند. یوه جلسه په کندهار کې ده چې پر 10 شعبان سه شنبې په ورځ به انشاءالله دا غونډه کېږي چې سمون خوري د 2024 10 فروری سره. 2024 10 فروری او 10 شعبان 1445. نو او دوهمه جلسه د کوم فارغان چې 515 کسان مفتیان دي او 10 کسه فاضلان دي، د دې ټولو به یوه جلسه وي او هغه به انشاءالله په لښکرګاه کې وي. غالبه ده چې په ایوب خان مینه کې به وي انشاءالله دا جلسه، او خو بیا هم که چې بل ځای سوله هغه به هم بیا ستاسو سره نږدې شریک کړو. او هغه جلسه ده د 12 شعبان پنجشنبې په ورځ 1445، 12 شعبان ورځ پنجشنبه چې سمون خوري د 2024 22 فروری 2024 22 فروری. دا ول لنډ معلومات چې ما ستاسو سره زموږ د جلسې په باره کې شریک کړله. او یوه اخري خبره دا چې د راتلونکي لپاره به انشاءالله موږ خپل د درس نظامي د تخصص فی الفقه د درس نظامي مده لږ طویله کړو تر څو د امارت د درس نظامي سره موافقت راشي انشاءالله. بیا درته تکراروم زموږ د جلسې وخت د کندهار د جلسې وخت دی سه شنبه 10 شعبان 1445 چې سمون خوري 2024 10 فروری، او د هلمند جلسه ده 12 شعبان 1445 سمون خوري 2024 22 فروری. ټولو مسلمانانو او د ویډیو کتونکو څخه هیله ده چې زموږ په جلسه کې شراکت وکړي او دا ویډیو تر نورو ملګرو ورسوي تر څو زموږ د جلسې تاریخ ورته معلوم شي. یوه خبره په پای کې درته کومه، یره مې سوله ستاسو فکر سوی هم وي چې زموږ مفتیان تقریبا 1200 کسه وه او لنګوټې صرف 515 کسانو ته تړو. نو دغه خبره درته تشریح کومه. زموږ مفتیان چې دي موږ هغو مفتیانو ته لنګوټې تړو چې هغه زموږ سره زموږ په امتحان کې او زموږ په شرایطو ولاړ سي، چې په هغه شرایطو کې د غیر حاضریو نه کول دي، د مسلو پوره لیکل دي چې کوم موږ ورته اندازه ورته ټاکلې ده د هغو ټولو مسایلو لیکل دي. نو په دا خاطر مفتیان هر کال نیمه هم په دا خاطر زموږ مفتیان فارغان چې دي هر کال خپل د تعداد نیمه هم تر جلسې نه پاتېږي، یعنی لنګوټې نه ورتړل کېږي د دوی د کم استعداد په خاطر یا زموږ سره زموږ د شرایطو د نه عمل کولو په خاطر. نور د دعاو درخواست دی. ښه ژوند درته غواړم. السلام.